سیاست همینجا دراز افتادی بغلک گردش که زیر بغلش در بساب و بیرحمانه کشتنش والا کس کافر همین رقم بکشه. بچه ما گفتم که دختره بگی برو من کار دارم از گلونش گرفتم در دیوار زدم شموجا دیگه خفکش کردم تراش نمکنه و قبول بیادم که ما ششته میشم اما بیرحمانه زده شه آدم هیچ ایتر آدم بیغیرت عمرم ندیده بودم با دمیج یک خفکش که گاد آورده سوختانده شه به شهادت رساندن سر به خاطر دخترم که از ارتباط داشتم و چندین باری خواهش کرد که خیر است حالا ما خزانت هستم تا مرا محکمه رسمی طلاق نداده هلته شاوخوا همسایگان و هغوی چې کله دا لیدلي دي چې دود تر دې کور راوځي نو بیا هغه راغلي دي دا کور ته چې کور کې کتلي دي چې ښځه یې وژلې ده نو ګاز خوشي کړي په ډېر ارامه یې خوشي کړي د مقصد دا و چې دلته به د ګاز انفجار وکړي نو دغه آثار او ولایم به یې دغې ختم سي چې مثال دا د بل چا له خوا نه وژل شوې ده. دا د هغې ښځې ویر او فریاد دی چې څه موده وړاندې خور د خپل خاوند له لوري په خپل کور کې وژل شوې. د فرزانې د کورنۍ غړي خپلې اوښکې نشي ټینګولی او په صبرنومي کس تور پورې کوي چې په بېرحمۍ سره یې هغه وژلې وه. همشیره من فرزانه نام صبورنام به قتل رساندهش از حکومت امارات خواهش دارم که اگر حکومت امارات ایره به قتل نرسانه ای بسیار وایسا برای ما میمانه. در قدم اول فقط برچهش بگیرین، در قدم دوم تفنگچه شانزمرمیش بگیرین. اینما قواق برادر بر همشیره من خرچ بد نمیداد. پدرک مریض از اونجا برشرایی میکرد. اینا میارم که سوداشم برتان نشان میتم که ما همراه خانم زبیجان که همشیره خوردم است. برنج روغن خودم آوردم میتم خورکم دروازه روان نکنی که آدم بیسار از ترا میزنه. ما از حکومت امارات اینمی خواهشم است که در زمانی که اول گرفته بودین که دو زدت شقته میکردین فنیات شد عالم یک دانه قاتل هم بکشین که تا فنیات شود. چرا خشونت علی زن است؟ زن چی گناه داره؟ زن نباشه عالم نمی باشه، مرد که نباشه هم ضرورت از زن که نباشه. باز تو خرج نمیدادی، دوای مکمت بود، دلاقت دوجه بود. این جرم تو که تو نمی آمدی، چرا آمدی زدی کشتی؟ اول زدی سرایش نمکنه و قبول بیادم که ما ششته میشم اما بیرحمانه زده شه آدم هیچ ایتر آدم بیغیرت عمرم ندیده بودم. نام مرد بد کرد، مرد کت نان میزنه، کت طلا میزنه، کت لباس میزنه. باز بیخی کمی دشمن سرت می بود. خب وقتی که کشته بودیشه چرا درج دادی؟ د وژل شوي میرمنې ورور او د کورنۍ یو بل غړی د هغې د قتل په تړاو داسې وایي. کیازه شهید نشو سیاست به شهادت رساندد. شوهر ناجوان و نامردش روز دوشنبه 4 سرطان بود که من از نماز شام آمدم خانه ما در سرک 5 پروژه تایمنی است. دم همسایه روبروش صاحب امی بلاک است دم زنگ زد از روی قرارداد خط نمبرم بود گفت بیادر از خانه امی سیاست دوت میبرامد فرزانه نام ما در آمدیم کلی را گرفته وا کردیم که چوکیدار یا کی سیاست دمری خانه هفتیده یک بغل گردکش در گرفته گاز بغلش روشن مونده گاز گل شده را خفا کرده فوت کرده. ما همشیرهش گرفته آمدم بیادرش نبود باجهش فوت کرده بود مزار بود. با برای بیادر زنگ زدیم شام آمدیم که اوضاع یا کلگی دمینجا موجود بود که سیاست همینجا دراز افتادی بغلک گردش که زیر بغلش در بساب و بیرحمانه کشتنش والا کس کافر همین رقم بکشه. مشکلات بینشان بود نبود؟ مشکلات دیگه گپ سخن نبود. خب 3 زن داشت نفر که 2 زنش بود. یک وقت نیم وقت واک سرازی پر میکرد با می آمد سرازی دل خدا خالی میکرد. گرچند 6 ماه بود دایی نه خرج میداد نه برد میداد کلش پدرش برش میکرد. خانه شما برش گرفته بودم یا همشیرهش است همشیره کلانش است. باز این آدم در خانه نمیمانه خاطر دختره که 2 ساله و 2 ماه داشت. یگان وقت می آمد پشت دختر خود از زنش یک 13 ساله بچگک داشت او را گرفته می آورد روان میکرد. بازو گرفته می برد دوره میداد دیگر پس دستم بچه را این روز 1 بجه 1 چکر تنها آمده بوده. سیاست بر زن که بیا دختر تا که دین روز بردی مریض کردی ببر تداوی کو تنها آمده این جرأت کرد دروازه را برش وا نکرد. بار اخطار میداد که میکشمت.
دو سه سال هم در محکمه دیگهش بود که بیخی گپشان رسمی شد طلاقشان. بازی این آدم پاس گشته میاد 1 بجه نمیمونه 4 بجه که بچهش میاد بچه را پیش میکنه که دروازه رو وا میکنه سر از حمله آور میشه که بچه میدره دختره دست بچه میته رخصت میکنه پایان این باز دمی جنگ لفظی میکنه و بعد از چسب زدنک با این سیاست خانم خود خفک میکنه همینجا میکشه باز به قتل اونو گاز گرفته چالان که در بغلش می پرده را میندازه در میته. مورد قضیه ایت بود که من در مدار شریف بودم با جیم فوت کرده بود ناگهان 2 بجه شب برای من زنگ زد فامیلا 2 بجه حرکت کردم از مزار شریف بیا که فرزانه نام به شهادت رساندن. بچه گرفتن خفکش کرده به شهادت رساندن در خانه با دمیجه که خفکش کرده گاز آورده سوختاندهشه به شهادت رساندنشه. ما از امارت اسلامی امیر میخواهیم که قاتلین به پنجه قانون بسپاره. ما قصاص میخواهیم، ما نمیخواهیم که دیگه زنده باشه. به دولت هم درد سر است، برای اقارب خویش قوم خودش هم درد سر است، به فامیل ما میخواهیم قصاص شوی جوان. صبرنومه په خپل جرم اعتراف کوي او د خپلې میرمنې د وژلو قضیه داسې بیانوي. یا من فقط صرف ما به خاطر دخترکم بعد دمی طول 5 ماه 6 ماه ام بشر روان میکردم ام دخترکم میگرفتم دیگه فقط صرف به خاطر دخترم که از ارتباط داشتم و چندین باری خواهش کرد که خیر است حالا من خزانت هستم تا مرا محکمه رسمی طلاق نداده به خاطر خدا به خاطر من گفتم تو یک انسان فاسد هستی تو یک انسانی هستی که دست تو عزت آبرو برنامه جانم لطف شد ویدیو داریم اوضاع د جریان است. دیگه صبر 2 کاله وړاندې واده کړی و او 8 میاشتې وړاندې خپلې میرمنې ته طلاق ورکړی و. مسئله قتلشی بود. امون روزی که ما رفتم از اوزه که برای ما زنگ اومد که بیا دختره که تسلیم شو رفتم که دختره بگیرم و این آخر هم دست انداخت که اگه دختره پیش دکتر میبری مرم کتت بار. ما گفتم تو رو نمیبرم دختر میبرم. امونجا همسایه استاد بود امونجا همسایه شاهد هستن. وقتی که آخر هم دست انداخت ما پس دختر میلا کردم گفتم دخترتون بگی گفتم اگه دفعه برای ما زنگ زدی باز گله نکنی. پس باجم دوباره برای ما زنگ زد که برو هم دختره که پیش از پیسه نیست دختر بار پیش دکتر. پس بار دوم که بچه‌م رفتم وقتی که بچه رفتم بچه ما گفتم تو دختره بگی برو ما کار دارم. از گلونش گرفتم در دیوار زدمش امونجا دیگه خفکش کردم. دیگه بعد از بازم دبه گاز ایلا کردم امید که بمره دیگه امو که به حساب در بگیرن دیگه باز گاز گل شده در نگرفته بود. همین قضیه به خانه خودت صورت؟ بله آدمی بلاک صورت گیره. بله ایره به خاطر از این گاز ایلا کردم که ما میخواستم که خاکستر بگردم مگم دیگه تالش که گاز گل شده بود. د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې ریاست د یادې قضیې په تړاو داسې وایي. یو سړی و چې 3 نکاح یې کړي وي چې 2 ته نکاح یې مخکې هغه هم طلاق یې کړي وي او دا 3مه نکاح چې کړی و دا هم طلاق کړی و خو داسې طلاق نه و چې باین طلاق بیا ښځه خپل پلار کره تللې وه هلته یې تقریبا 8 میاشتې وخت تېر کړی و. هغې دا غوښتله چې خپل رسمي طلاق دې نه واخلي د خپل میړه څخه. نو بیا چې کله راغلی و کور ته خپل د میړه کور ته هغې ته ویلي وه چې ما ته رسمي طلاق راکړه په دغه کې په محکمه کې. نو دا دوی تللي و محکمې ته هغه موضوع په محکمې کې جریان درلود. بیا د هغه نه وروسته دغه سړی راولاړ سوی و او دا خپل ښځه یې په خپل کور کې وژلې وه. د هغه نه وروسته یې بیا دا د ګیس ډبه یې راخیستې وه دې ته یې اور اچولی و چې په دې کور کې داسې معلوم سي چې مطلب دا ګیس وژلې ده دی جنې تښتېدلی و. هلته شاوخوا همسایهګان و هغوی چې کله دا لیدلي دي چې دود تر دې کور راوځي نو بیا هغه راغلي دي دا کور ته چې کور کې کتلي دي چې ښځه یې وژلې ده او ګیس هم داسې لګېږي. نو بیا هغه اور هم وژلی و هغه ښځه یې بیا هغه وه چې طب عدلي ته رسولې وه د هغه نه وروسته موږ ته دوسیه راغله نو بیا مو سړی ګرفتار کوي داسې مسله. یاد ریاست زیاتوي چې قاتل په خپل جرم اعتراف کړی دی. او زموږ تحقیقات سوي دي او زموږ تحقیقات سوي دي د هغه نه وروسته دی موږ ته اعتراف کړی دی چې دا قتل ما کړی دی. نو انشاءالله دوسیه بیا ولېږو محکمې ته. یاده قضیه د کابل ښار په 15مه حوزه کې شوې. د یادې حوزې د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې مدیر د وژل شوي میرمنې د قضیې په تړاو وایي. نو دغه 1 بجه په ټیم کې راځي دغه خپله لور بیا ځکه موږ هلته کامرې چک کړی کوم بلا کې چې دوی اوسېږي نو دغه جینه ځي بیا دوباره دغه 3 بجو شاوخوا کې بیا هم راځي او 3 ساعته پس 3 ساعته پس چې راځي دلته داخليږي نو دلته په دې کور کې 15 دقیقې تېروي. نو 15 دقیقو ټیم کې قضیه داسې وه چې دغه ښځې ته
داسې زندۍ ور اچولې وه که مطلب وژلې وه بیا د ګازو ډبه ایښې وه نو ګاز یې خوشي کړي په ډېر ارامه یې خوشي کړي د مقصد دا و چې دلته به د ګاز انفجار وکړي نو دغه اثار او علایم به یې دغې ختم سي چې مثال دا د بل چا له خوا نه وژل شوې ده. د فرزانې د کورنۍ غړي د عدالت غوښتنه کوي او د اسلامي امارت د ځواکونو هرکلی کوي چې پیښې ته یې په وخت رسیدګي کړې. نو بالاخره موږ عبدالصبور ته زنګ ووهه نمبر یې دلته چونکې په عریضه کې وه زنګ هم چې ورته ووهه د موږ ته دروغ دا ویلې چې زه په تورخم کې یم او زه بیخي دغه جي ته راغلی نه یم لکه مطلب موږ ورته داسې اطلاع ورکړه چې دلته خو کور کې د اور کوټې د اور اخیستی ده او د زنانه د هم وضعیت یې ښه نه ده مطلب ته راسه نو د موږ ته دا بهانه وکړه چې زه په تورخم کې یم او زه 2-3 ساعتو کې نسم درتلی خو بالاخره 2-3 ساعته چې موږ ټیم ورکړه موږ ورته کوشش وکړو لږ زر راشه ځکه موږ ته اندازه معلومېدله موږ ویل چې اوس په عین وخت کې موږ قاتل ګیر کړو ځکه اندازه معلومه داسې سوه چې د خاوند له خوا نه یې وژل سوی ده ځکه چوکیدار هم دا خبره کوله او کامرې هم چک کړې هم داسې اندازه معلومه چې دا خپله راغلی ده د ده له خوا نه دا کار سوی و خو بالاخره عبدالصبور باندې موږ ډېر کوشش وکړو په ظرف د 4 ورځو کې په یو تخنیک سره په یو هغه سره مقصد ګیرم راغی دلته اوزې ته نو ده بیا خپل جرم باندې اعتراف وکړو چې دغسې کار مې کړی ده او ده وژلې وه او دوسیه بیا موږ ترتیب کړه موږ ریاست تحقیقات جنایي ته واستوله.